حاجي عبدالرحمن و د هغه عمر له 15 کلونو څخه اوښتی و. حاجي عبدالرحمن ډېر شتمن انسان و. هغه پراخې ځمکې، لوی باغونه، ګڼ څاروي او څو دوکانونه لرل. د کلي خلک به ورته ډېر احترام کاوه ځکه چې هغه هوښیار، عادل او نیک سړی و. حاجي عبدالرحمن 2 زامن لرل. مشر زوی نعیم نومېده او کشر زوی کریم نومېده. نعیم ډېر چالاک او ځیرک و. هغه تل د پیسو او ګټې په فکر کې و. هر کار به یې د خپلې ګټې لپاره کاوه. خو کریم د خپل ورور برعکس ډېر ساده، مهربان او رښتینی انسان و. هغه به له غریبو خلکو سره مرسته کوله او د هر چا احترام به یې ساته. کله چې حاجي عبدالرحمن ډېر زوړ شو نو ناروغ هم شو. یوه ورځ احساس کړه چې د ژوند وروستۍ ورځې رانږدې شوې دي. هغه خپلو دواړو زامنو ته خبر ورکړ. کله چې دواړه ورونه راغلل، پلار یې خپل لاسونه د هغوی پر اوږو کېښودل او ویې ویل: زما زامنو، زه له دې دنیا څخه د تلو په حال کې یم. زه نه غواړم چې زما له مرګ وروسته ستاسو ترمنځ شخړې پیدا شي. دواړه ورونه چوپ ناست وو. پلار یې بیا وویل: زما ټول مال او شتمني په انصاف سره په خپل منځ کې وویشئ. خو تر هر څه مهمه خبره دا ده چې ورورولي مو له لاسه ورنه کړئ. که مینه او اتفاق مو وساتل نو ژوند به مو خوشحاله وي. کریم د پلار لاس ښکل کړ او ویې ویل: پلاره، ستا نصیحت به هیڅکله هیر نه کړم. نعیم هم سر وخوځاوه خو په زړه کې بل فکر روان و. څو ورځې وروسته حاجي عبدالرحمن وفات شو. د هغه په مرګ ټول کلی غمجن شو. له جنازې او فاتحې وروسته د شتمنۍ د ویش وخت راورسېد. نعیم ویل: مشر ورور یم او د حساب کتاب کارونه ښه پېژنم. ښه به وي چې زه شتمني وویشم. کریم چې پر خپل ورور یې باور درلود ومنله. نعیم پټه نقشه جوړه کړې وه. هغه تر ټولو حاصلخیزې ځمکې، لوی باغونه، روغ رمټ کورونه او ګټور دوکانونه د ځان لپاره وټاکل. کریم ته یې زاړه کورونه، کم حاصل لرونکي ځمکې او لږ ارزښت لرونکي شیان ورکړل. کله چې د کلي ځینو مشرانو دا ولیدل نو کریم ته یې ویل: ستا ورور له تا سره انصاف ونه کړ. خو کریم موسکی شو. ویې ویل: زه نه غواړم د مال لپاره له خپل ورور سره جګړه وکړم. الله هر څه ویني. ورځې او میاشتې تېرېدې. نعیم هره ورځ یوازې د شتمنۍ د زیاتولو فکر کاوه. هغه به پر مزدورانو سختي کوله او له خلکو سره به یې ښه چلند نه درلود. خلک ورو ورو ترې خپه شول. بل لور ته کریم په خپلو لږو شتمنیو قناعت کاوه. هغه به خپله ځمکه په خپلو لاسونو کرله. کله به یې له کونډو سره مرسته کوله او کله به یتیمانو ته خوراک ورکاوه. خلکو به د هغه لپاره دعوې کولې. یوه ورځ یو مسافر د کریم کور ته راغی. مسافر ډېر ستړی او وږی و. کریم هغه خپل کور ته بوتله ډوډۍ ورکړه او شپه یې ورسره تېره کړه. مسافر د کریم له اخلاقو ډېر خوشحاله شو. سبا یې کریم ته ویل: ستا په یوه ځمکه کې د اوبو پخوانی چینه شته. که هغه پیدا کړې نو ژوند به دې بدل شي. کریم حیران شو. هغه له څو کسانو سره یو ځای کار پیل کړ. تر څو ورځو لټون وروسته یې رښتیا هم د اوبو یو پخوانی چینه وموندله. د چینې اوبه ډېرې زیاتې وې. هغه وچې ځمکې زرغونې شوې. کریم په هغو ځمکو کې باغونه جوړ کړل. د مڼو، انارو او زردالو ونې وکرلې. څو کاله وروسته د هغه باغونه د ټولې سیمې مشهور باغونه شول. هر کال به یې ډېر حاصل ترلاسه کاوه. له بلې خوا نعیم د لا زیاتې ګټې لپاره خطرناک کاروبارونه پیل کړل. هغه له سوداګرانو پورونه واخیستل. یو کال سخت طوفان راغی. د نعیم باغونه زیانمن شول. بیا یې په سوداګرۍ کې هم لوی تاوان وکړ. ورو ورو یې شتمني کمه شوه. هغه مجبور شو ځینې ځمکې او دوکانونه وپلوري. څو کاله وروسته هغه له سختو ستونزو سره مخ شو. یوه ورځ نعیم د خپل کور په انګړ کې ناست و او د خپل ژوند په اړه یې فکر کاوه. هغه پوه شو چې د پلار نصیحت یې هیر کړی و. هغه وویل: ما د مال لپاره له خپل ورور سره انصاف ونه کړ. همدا زما تر ټولو لویه تېروتنه وه. بله ورځ هغه د کریم کور ته لاړ. کله چې کریم خپل ورور ولید په خوشحالۍ یې هرکلی وکړ. نعیم د شرم له امله سر ټیټ کړی و. هغه ویل: وروره، ما له تا سره ظلم کړی و. ما ستا حق خوړلی و. که کولی شي ما وبخه. کریم سمدستي پاڅېد او خپل ورور یې په غېږ کې ونیو. هغه وویل: وروره، زه له تا هیڅ خفه نه یم. ته زما ورور او ورورولي تر هرې شتمنۍ لویه ده. نعیم له اوښکو ډکې سترګې پورته کړې. هغه د خپل ورور مهرباني هیڅکله نه شوه هېرولی. له هماغې ورځې وروسته دواړو ورونو یو ځل بیا په مینه او اتفاق ژوند پیل کړ. کریم له خپل ورور سره مرسته وکړه تر څو خپل ژوند بیرته سم کړي. نعیم هم بدل شوی و. هغه له خلکو سره ښه چلند پیل کړ او د غریبو لاسنیوی کاوه. د کلي خلکو به ویل: د حاجي عبدالرحمن نصیحت بالاخره خپل اثر وښود. کلونه وروسته دواړه ورونه د کلي د اتفاق او ورورولۍ بیلګه وګرځېدل. خلکو به خپلو ماشومانو ته د دوی کیسه کوله او ویل به یې: مال او شتمني د انسان اصلي ځواک نه دی. رښتینولي، انصاف، مهرباني او ورورولي هغه شتمني ده چې هیڅکله نه ختمیږي. او همدا د حاجي عبدالرحمن د ژوند تر ټولو ستر میراث و.